تلینو نبی علیه الصلاۃ والسلام بم ملګری استاسو او دلته براغله دی به تاسو تقدیم کړو خوراک د پاره راغله د پاره خبره به سره وکړي او نن تاسو راغله یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو دمانه برداشت نشو اول جلال په دې راځي اصلي چې وحی منقطع شوا وحی بند شوا الله حکم راتل دنیا ته بند شو په دې باندې جلال راځي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تلو سره وحی بند شو نو په دې وجه باندې قواعد من النساء او زری خزي چې هغه ته په فارسی کې مادر مردان وای هغه خزو د پاره دغه سختي نشته کړه هغه صادر ورکوټي او که صادر غټي او که وختي کارشي هغه شي ککور کې دنه ګرځي صادر بالکل پسر نه پروا نه کوي یا سلو ته راوځي دروازه کې څو سره رقم سره خبري وکي یا چیر وړي یا وډي وړي یا خپل زوی او د میړه د خاوند سوال جواب وکي چې هغه شته یا نشته سلو سره خبرو وکي هیڅ پروا نه کوي هغه بنیادی حیا او هغه بنیادی شیانو چې خیال ساتي ځکه چې هغه بالکل زړی او هغه دې کې بیا شریعت چې ده اسانی کړي اسلام کې د پردې او د ستر او د دې شیانو دومره کلک احکام دي چې قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایلی ستاسو په قرآن شریف دا پاڼه چې تاسو سره د دې کې دا لیکلي چې کومو کورونو کې ستاسو خپل کورنۍ پردي کورونو ته بې اجازته مه ننوځئ پوښتنه کوئ بیا ننوځئ ځکه چې په پردۍ زنانه باندې نظر پرې نوځي او همدغسې قرآن عظیم الشان دا ویلي دي چې تاسو کله د زنانو نه څه شی غواړئ نو فاسألوهن من وراء حجاب د پردې د شانې ته وغواړئ د ځوانو زنانو نه یا هغه زنانه چې هغه د مادر مردان درجې ته رسېدلي نه تاسو دروازه کې ودرېږئ د هغې نه څه شی غواړئ ضرورت پیښېږي نو د پردې د شانه دې درکړي د پردې د شانه دې درکړي مخامخ کېږي د سره نه همدغه شان شریعت د ښځې او د سړي په تخلیه کې یوازې چې بل څوک نه پردۍ ښځې سره ناسته ناروا ده ډاکټر هم ښځه په تخلیه کې باید ونه ګوري د ښځې محرم یا څه څوک باید هغې سره ولاړي عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی ایاکم والدخول علی النساء ځان وساتئ ښځو سره د ملاقات نه دخول علی النساء کورونو کې ښځو باندې مه ننوځئ هلته مه ځئ فقال رجل من الانصار د انصارو نه یو سړي ویل یا رسول الله الحم لیور باره کې د څه خیال دی لیور یوازې د خپل ورور ښځې سره کېناستی پاڅېدی شي قال الحم والموت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل لیور مرګ دی لیور هم نشي لیور سره چونکې مشترک کور یو مشترک خاندانی ورور ښځې سره ورور خبره کوی شي سلام علیک کوی شي چې ډوډۍ ورته راوړی شي خو هغې سره یوازې کېناستی نه شي غورې نه شي کوی خبرې نه شي کوی بې فایدې اهم سوال جواب نه بغیر او بې پردې د هغه مخې ته راتلی نه شي چې راځي څادر به اغوندي څادر به یې اغوستی پټه به زینت به یې پټي السلام علیکم وعلیکم یا که څه اهمه خبره بس تخلیه نه شي کېدی سفر ورسره کوی نه شي چېرته ورسره تلی نه شي بل حدیث کې راغلی لا تلجوا علی المغیبات د کومو ښځو خاوندان چې نه هغه کورو ته مه ننوځئ فإن الشیطان یجري من احدکم مجرى الدم ځکه شیطان په تاسو کې داسې ګرځي لکه وینه چې په سړي کې ګرځي نو خطره پېښېدی شي همدغه شان ښځې سره لاس ورکول ناروا دي اوس خو دې بدماشو ښځو ته دا شی بیخي عام عادي ښکاري حدیث کې راغلي چې د نبی رحمت صلی الله علیه وسلم لاس د ښځې په لاس باندې لګېدلی نه دی هغه نبي و د الله رسول د الله پیغمبر و د هغه نه دا فتنه هم نه وه د هغه نه دا خطر هم نه و څه خبر هم نه وه خو د نبي علیه الصلاة والسلام لاس وی د ښځې لاس سره لګېدلی نه دی امیمه بنت رقیعه یو ښځه ده هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ نه بیعت واخیسته په اسلام باندې په شرک نه کولو باندې په غلا نه کولو باندې په زنا نه کولو باندې په بهتان لګولو نه لګولو باندې خپل اولاد نه وژلو باندې وی بیا زنانو اواز وکړو چې یا رسول الله تاسو دننه تشریف راوړئ عمر صاحب ته ولاړو راشئ چې موږ تا سره بیعت وکړو وی فرمایل همدغه قولی بیعت صحیح دی همدا د خولې خبره چې تاسو وکړه چې موږ به دا نه کوو ایمان مو قبول کړه
او د دې احکامو د پابندۍ عهد مو وکړه همدا صحیح دی زه ښځو ته لاس نه ورکړم. او خپله نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي من مس کف امرأة چا چې د یوه ښځې لاس پردۍ ښځې لاس مسه کړه لیس منها بسبیل چې هلته د جواز څه صورت نه وي لکه مور یې نه وي خور یې نه وي ترور یې نه وي عمه یې نه وي محرماتو نه نه وي نو وضع على کفه جمرة یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې به الله پاک په لاس باندې د دوزخ سکروټه کړي وبه سوځي الله پاک به په دوزخ کې وسوځي او د دوزخ سکروټه به الله پاک په لاس باندې د آخرت په ورځ باندې کیږي. نو پردۍ ښځې ته لاس ورکول او پردۍ ښځې ته ستړي مشي ورکول دا په اسلام کې ناروا دي او حرام. دا خبره ټولې ستاسو مخې ته راغله. اوس مسله ده د عورت او د حجاب فرق. عورت خو تاسو پیژنده د سړي عورت او د ښځې عورت. اوس د ښځې خو ټول بدن عورت دی دا خو به هېڅ چا ته ښودی نه شي پلار ته نه شي ښودی ورور ته نه شي ښودی خسر ته نه شي ښودی زوی ته نه شي ښودی هېڅ چا وراره ته نه شي ښودی خورۍ ته نه شي ښودی ټول بدن عورت. ښځه خپل لاس خپله پنډۍ خپله سینه او خپل د بدن نورې حصې ولې خپل اولاد ته یا خپل وراره ته یا خپل پلار ته ښودی شي شرعا خو د دې بالکل جواز نشته دی یو ځای ورته نه شي ښودی ځکه چې ټول بدن عورت او دا په اتفاق د علماو باندې دی او په دې باندې د امت اجماع ده او قرآن او سنت په دې باندې شاهد او ګواه دی. اوس څه ځایونه داسې دي چې هغه ښځه محرماتو ته ښودی شي او غیر محرماتو ته پردیو ته اجانبو ته یې نه شي ښودی. هغه دی مخ او دا لاسونه او زینت ظاهري زینت. اوس مخ او لاسونه اولاد د مور مخ ته ګوري اولاد د مخ د مور لاسونو ته ګوري که ځوانه وي بالغ هلکه وي اولاد د مور لاندې د خپل لاندې حصې ته ګوري خسر ګوري پلار ګوري وراره ګوري خورۍ ګوري ځکه دا د محرماتو نه دي د کور نه نه دي. ښځې غاړکۍ اچولې ده چارګلې دی غوږوالۍ دي پوزه کې څه شی دی لاس کې بنګړي دي ګوتې دي لکریزې ایښې دي سترګې تورې کړې دي سرخي پوډر بل شی کړي دي دا ټول زینت د اولاد ورته ګوري. اولاد نه نشي پټوی خپل وراره نه نشي پټوی څنګه به یې ته پټوي خورۍ نه نشي پټوی کور دی. دغه ظاهري زینت او دا مخ او لاس دا محرماتو ته ښودی شي او غیر محرماتو ته ښودی نشي. د ښځې د پردې په باره کې درې درجې دي. یو خپل خاوند دی د خاوند او د ښځې په منځ کې پرده نشته هېڅ شي پرده نشته. دویمه درجه د محرماتو ده محرماتو ته ظاهري زینت ښودی شي ځکه چې د هغې نه د پټېدو امکان نشته نو څنګه به یې پټوي. او دریمه درجه عام او پردي خلک دي عام او پردو خلکو ته هېڅ شی نشي ښودی هېڅ شی عام او پردو خلکو ته ښودی نشي. همدې وجه نه قرآن عظیم الشان د غض بصر حکم ورکړی دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ووایه چې نظر بچ کوي نظر اړئ. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مؤمناتو ته ووایه چې نظر اړئ ګورئ. دو حکمونو کې ښځه او نر شریک سړو ته الله ویلي نظر اړوئ پردۍ ښځې ته مه ګورئ ښځو ته الله پاک ویلي نظر اړوئ پردیو سړو ته مه ګورئ. همدې قرآن کې ښځو ته الله ویلي د خپل شرمګاه حفاظت کوئ بدکاري او زناکاري مه کوئ. سړو ته الله ویلي د خپل شرمګاه حفاظت کوئ زناکاري او بدکاري مه کوئ. دې دوه احکامو کې ښځه او سړي شریک. ښځو ته اوس درېیم حکم دی چې هغه سړو ته نه دی ځکه چې د سړو او د ښځو دایره کار د کار دایره بدله ده. ښځو ته دا ویلي چې تاسو خپل زینت هم چاته مه ښیئ. عورت کې خو دواړه کوم ځای پورې چې د سړي عورت دی سړی چاته ښودی نه شي د ښځې ټول بدن عورت دی هم چاته ښودی نه شي هغه حکم کې هم شریک دي اگر چې د عورت په حدودو کې تفاوت شته.
د سړي چې څومره عورت دی چې څومره دی هغه بیان شو هغه چاته ښودی نه شي د ښځې چې څومره عورت دی هغه بیان شو هغه چاته ښودی نه شي د درې حکمونو کې شریک شو څلورم حکم ښځې ته اضافه حکم دی هغه دا چې ای ښځې ته لږ نورم محتاطه شه ته دا خپل ظاهري ډول او سینګار دام چاته مه ښیه